په کورنۍ کې د مشر ورور مسؤلیت، خو داسې مشر چې هغه واقعاً په کورنۍ کې د مسؤلیت احساس ولري. داسې مشران نه چې هغه د خپل اوږو بار په کشرانو ورونو باندې وراچوي او د هغه مسؤلیت نه ځان تش په توره باندې خلاص کړي. باور وکړئ، د ځوانۍ په دهلیز کې مې نوی قدم کېښوده چې د کورنۍ د خویندو ورونو او د سپین ږیري پلار مسؤلیت را په غاړه شو. کله چې د خویندو ورونو د مسؤلیتونو نه خلاص شوم، خویندې واده شوې او ورونو هم ودونه وکړل. باور وکړئ، الله را باندې حاضر و ناظر دی. تر نن ورځه پورې ما د خپلو اولادونو او د ورونو په منځ کې هیڅ فرق نه دی کړی، بلکې یوازینی فرق مې دا کړی چې ما تر خپلو اولادونو خپلو ورونو ته ډېره مینه ورکړې. اولادونه خپل دي، نه پردي کېږي چې ورور رانه پردی نه شي. کله چې د ورونو مسؤلیتونه خلاص شول، بیا د اولادونو مسؤلیتونه یو په بل پسې راه پیدا شول. نو کله کله چې زه د ځان سره کښېنم، ما د خپل ځان دپاره یوه لحظه هم ژوند نه دی کړی. بعضې خلک وایي چې د مشر ورور قدر ولې باید کشران وکړي. زه دا وایم که یو با احساسه مشر چې احساس د مسؤلیت د خپلې کورنۍ په مقابل کې وکړي، نو د هغه احترام